السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغه جوړ بستئ او د صحت جامې مو پر تن وي. ملګرو، تاسو ته نن په دغه ویډیو کې یو ښکلې طریقه ښیمه د موبایل د سیټینګ لپاره. که چیرې ستاسو موبایل جام کیږي یا سلو وي، نو ډېر زبردست اپلیکیشن مې تاسو ته راوړی دی. د دغه اپلیکیشن کې ډېر ښکلې اپشنونه دي. په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل موبایل نور د سلو کېدو او جام کېدو څخه وژغورئ. کله چې تاسو کوم ویډیو ډیلیټ کوئ، کوم عکس ډیلیټ کوئ، هغه په پوره ډول سره نه ډیلیټېږي. د هغې کوم کرپټ فایلونه او خالي فولډرونه چې وي، هغه ستاسو موبایل کې پاتې کېږي او ستاسو د موبایل د سلو کېدو لامل ګرځي. ستاسو موبایل کې هسې حافظه نیولې وي او تاسو ته نه معلومیږي. که دغه طریقه یادول غواړئ، نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ، ترڅو هغوی هم دې څخه فایده واخلي. ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او راځئ نو دغه اپلیکیشن تاسو ته ښیمه. پلی سټور ته به لاړ شئ. پلی سټور کې به تاسو سرچ کړئ، سرچ بار ته امټي فولډر کلینر. کله مو چې په دې کلیک کوو، ما الریډي انسټال کړی دی، دا به تاسو اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړ، دغسې یو شکل انټرفیس راځي. لومړی اپشن دی سکین امټي فولډر، دویم اپشن دی ډیلیټ امټي فولډر انټرنل او دریم اپشن دی ډیلیټ امټي فولډر ایزي کارت. لومړی اپشن چې دی ستاسو ټول موبایل سکین کوي او دویم اپشن چې دی ډیلیټ امټي فولډر، دغه کوم فولډرونه چې دي، کوم شیان چې تاسو موبایل کې پاتې دي، هغه ټول د ستاسو موبایل څخه ډیلیټ کوي، خارجوي، وباسي. نو راځم په دې اول اپشن باندې کلیک کوم. اول اپشن چې کله کلیک وکړو، تاسو ټول هغه فولډرونه، هغه شیان، هغه فایلونه تاسو ته راواړوي کوم چې ستاسو موبایل کې پاتې دي، تاسو ته نه معلومیږي او هسې ځای نیولی دی، ستاسو موبایل د سلو کېدو لامل شوی دی. دغه ټول هغه فایلونه دي چې زما موبایل کې دي. راځم نو په دویم اپشن باندې کلیک کوم او دا به ټول هغه ډیلیټ کړي. ودرش امټي فولډر ډیلیټ، دغه نور هم ودرش ځانې پاتې دي. بیا په دې باندې کلیک کوم، نو دغه په څو سکنډه کې ټول ختم شي. تاسو ګورئ چې هغه ټول فایلونه چې وو هغه ختم شو. د دې نه بعد به نو ستاسو موبایل نور جام کېدل او سلو کېدل به نه لري. په هفته کې یا په څو ورځو کې دغه اپلیکیشن ته سر ورښکاره کوئ او دغه طریقه کوئ، نو ستاسو موبایل به د هر ډول سلو کېدو، جام کېدو څخه خوندي وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ هر نوې ویډیو اول ته تاسو پورې در ورسیږي. تر بل ویډیو پورې مو په الله تعالی باندې سپارم.